بیا سړي ته سوال پیښیږي چې دا 15 وخته مونځ ولې راغلی؟ سار کې مونځ دی، بیا ماسپښین دی، بیا مازدیګر دی، ماښام دی، دا نور وختونه مونځونه نشته. نو هغې کې علما یو کتاب دی مستخلص الحقایق ورته وایي، نور علما هم دا مسله لیکلې ده. وی دا اصل کې علما د دې دوه جواب کوي، یو نقلی جواب کوي، یو عقلی جواب کوي. نقلی جواب دا دی چې دا د سار مونځ اولنی چې دی د آدم علیه السلام کړی. آدم علیه السلام چې جنت نه دنیا ته راغی د شپې راغی، سار رڼا چې شوه ډېر خوشحاله شو چې خدای دوه احسانات دې را سره وکړه. یو دې د شپې د حوادثو نه خلاص کړم ځکه دنیا کې خو څوک نه و کنه. دویم د سبا رڼا په خیر راغله، نو 2 رکعاته مونځ د آدم علیه السلام شکرانه وکړه. د آدم علیه السلام دا شکرانه مونځ الله تعالی د رسول الله مبارک په امت باندې فرض کړ. یو تاریخ دی. بیا ماسپښین مونځ اول ابراهیم علیه السلام کړی. ابراهیم علیه السلام چې خپل بچه اسماعیل علیه السلام منا ته بوت، او منا کې الله تعالی دې مونږ او تاسو ورته بیا بیا بوزي، مسجد خیف ورته وایي یا خیف ورته وایي. هغې نه چې مخکې شي بیا داسې 2 کنډه ودي د دې غرونو په دې منځ کې، هلته یو سپینه غوندې وړه ګمبز هم ده، دغه ځای چې دی منحر دی. ابراهیم علیه السلام چې اسماعیل علیه السلام هلته بوت او الله تعالی اسماعیل علیه السلام ته نجات ورکو، د جنت نه په سر راغله، دغلته ابراهیم علیه السلام 4 رکعاته شکرانه مونځ کړی دی. یو د دې دپاره چې بچی مې الله تعالی بچ کړ، دویم د دې دپاره چې د جنت نه په سر راغی، دریم د دې وجه نه الله راضي شو، څلورم د خو خوب لیدلی و، الله تعالی د جبریل علیه السلام په واسطه ورته غاږ وکړ، قد صدقت الرؤیا، ابراهیم تا یقینا د خوب صحیح تصدیق وکړ. نو دا ماسپښین 4 رکعاته ابراهیم علیه السلام کړي، مازدیګر 4 رکعاته دا یونس علیه السلام کړي. یونس علیه السلام اوږده واقعه ده، کله چې د دریاب نه الله تعالی یې باندې کو، د مئی د خېټې نه راوغورځاو، دا د مازدیګر وخت و. دغه وخت کې یونس علیه السلام 4 رکعاته مونځ وکړ شکرانه. وی چې یا الله زه دې د 4 تیارو نه خلاص کړم، یو د دریاب تیارو، یو د مئی د خېټې تیارو، دریم دا مئی بل مئی خوړلی د هغې د خېټې تیارو، او 4م د شپې تیارو. نو دا 4 رکعاته نفل مونځ د یونس علیه السلام د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په امت باندې الله تعالی فرض کړ. بیا ماښام مونځ چې د عیسی علیه السلام کړی. عیسی علیه السلام پس یهود را روانو او شهید کوي. کله چې عیسی علیه السلام پورته خطو، جبریل علیه السلام ورته راغی. دغه وخت کې عیسی علیه السلام 3 رکعاته نفل مونځ کړی. یوې د دې وجه نه چې یا الله ما ته خو دې خلکو خدای وي الهې راته وي او تا د دې نفي وکړه. دویم د زما مور ته دې خلکو خدای وي، هغې نفي دې وکړه، خپل الوهیت دې ثابت کړه. د عیسی علیه السلام دا 3 رکعاته مونځ الله د رسول الله مبارک په امت فرض کړ. ماخوستن 4 رکعاته موسی علیه السلام کړي دي. کله چې مدین نه راته مصر ته، نو په لاره کې ترېنه لاره هم غلطه شوه. د هغې وجه دا وه چې موسی علیه السلام به د ورځې قافلې سره راته، خو د شپې به د قافلې نه جدا او ډېر غیرتي و، خپله بیبي مبارک او بچیان ورسره و، نو لاره کې غلط شو او دغلته د لارې غم هم ورسره و. کله چې الله تعالی ورته هغه ونه وښوده او په هغې کې رڼا وښوده او الله تعالی ورسره خبرې وکړي، نو 4 غمونه د موسی علیه السلام نه لاړه. یو فکر ورسره د ځانو چې فرعون قبطي مې وجلی دی، الله ورته وفرمیل پروا مه کوه. دویم ورسره غم د هارون علیه السلام و چې د هغه به څه حال و. دریم د هغه خور و مریم. 4م ورته الله تعالی د فرعون نه د نجات زیری ورکړ. دا 4 رکعاته شکرانه مونځ موسی علیه السلام کړی، د رسول الله مبارک په امت باندې الله فرض کړ. دا هغه خاص شیونه الله تعالی را جمع کړي دي او موږ او تاسو ته د نبي علیه السلام د خاطره راکړي.